هندي او پاکستاني پوځیان یو بل ته ګوته په ماشه ولاړ دي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د کشمیر له پهلګام پیښې وروسته د اسلام آباد پر وړاندې د هند اقداماتو ته سخت غبرګون ښودلی او د اوبو تړون لغوه کولو یې جګړې اعلان بللی دی. د کشمیر د پهلګام پیښې په غبرګون کې د هند له اقداماتو وروسته پاکستان هم په ورته ګامونو لاس پورې کړی. هند له پاکستان سره د اوبو د شرکت تړون ځنډولو ترڅنګ د ځمکني تګ راتګ لاره وتړله او پاکستانیو وګړو ته یې تر 48 ګړیو د وتلو امر وکړ. د هند له دغه اقدام یوه ورځ وروسته د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان د ملي امنیت شورا هم د هند د اقداماتو پر وړاندې ورته غبرګون ښودلی او د اوبو تړون ځنډولو یې د جګړې په معنا بللی دی. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې غونډه کې چې نن د شهباز شریف په مشرۍ ترسره شوه، د دغه هیواد لوړپوړو پوځي او ملکي چارواکو پکې ګډون کړی و. له غونډې وروسته پاکستان د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره له هند سره د واګه پولې، هوایي حریم او سوداګرۍ بندولو اعلان کړی دی. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې غونډې د هند لخوا د اوبو تړون ځنډول رد کړي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې غونډې د هند لخوا د اوبو تړون ځنډولو ته ویلي. اوبه د پاکستان حیاتي ملي ګټه او د 240 میلیونه پاکستانیو د ژوند کرښه ده. پاکستان به په هر قیمت د خپل ژوند کرښې ساتنه وکړي. که د پاکستان پورې اړوند د اوبو بهیر ودرول شي یا وګرځول شي، نو دا به د جګړې عمل وګڼل شي. همدارنګه ډیره شوې چې له هند سره د واګه بندر ځمکنۍ لاره به د تګ راتګ لپاره بند شي. بلخوا د هند د اقداماتو په څیر هغو هندي وګړو ته چې د سارک ویزې معافیت لاندې ویزې ورکړل شوي لغوه اعلان شوي او ټولو هندي وګړو ته خبر ورکړل شوی چې په 48 ګړیو کې پاکستان پرېږدي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په اسلام آباد کې د هند دفاعي، سمندري او هوایي سلاکاران نامطلوب شخصیتونه بللي او هغوی ته د اپریل تر 30 نیټې له پاکستان څخه د وتلو امر شوی. پاکستانیو لوړپوړو چارواکو په دې غونډه کې د هند د الوتنو پر وړاندې د پاکستان د هوایي حریم د بندولو او د سوداګرۍ د سملاسي ځنډولو پریکړه هم کړې ده. پاکستان ډیره کړې چې هند لخوا هر ډول اقدام ته به ورته ځواب ورکړل شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.